بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ګران زده کوونکو سهار مو په خیر. هیله مند یم چې جوړ او تکړه اوسئ. تیر درسونه کې مشکلات سره مخامخ شوي نه یاستئ. که چېرته چا سره سوال وي کولی شئ چې په ویډیو کې ووایي چې زه سوال ورته حل کړم چې تر څو د هغې په یاد کې پاتې شي، او که نه نو زه نوی درس پرې کوم. بیا زه یو ورځ کې بیا تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو پوښتنه خو نه کوئ چې څنګه درسونه مې زده دي که نه دي. درس راځو. البته موږ تېره ورځ د کلپ بورډ مکمل درس خلاص کړل. یو کمان په پی سپیشل کې مو ویل، که بیا هم که چېرته د چا خصوصي مشکل په پی سپیشل کې پیدا کېږي هغه د بیا ما سره د درس نه وروسته شریک کړي چې زه به ورته ووایم، ځکه تاسو باندې زه نور بوج نه اچوم. هغه بیا کوم خبرې چې په آفس کې تاسو ته ګټه نه کوي، همدارنګه که چېرته استادي کې نو هغه وخت کې درته په درد خوري، نور حافظ دننه کې چې کار کوي نو تاسو ته په درد نه خوري. اگر چې زمونږ په کریکولم کې دا بیخي نشته د پی سپیشل، خو بیا هم زه یو کمان نیم کمان تاسو ته په دې کې درس ورکوم چې بیا تاسو ونه وایئ چې استاد زموږ نه درس نه ورکوي. د هغې نه وروسته ګران زده کوونکو فونټ ته راځو. فونټ خپله خط ته ویل کېږي. فونټ چې دی خط ته ویل کېږي، او دا خط چې کله ما دا ولیکل نو دا خط ډیزاین تاسو کولی شئ چې دې ځای کې بدل کړئ. ورته مثلا داسې ټایم رومان ورته واخلئ. همدا خط لپاره تاسو کولی شئ چې بارکوډ هم ولا ورکړئ. ګورئ بارکوډ شو دا فونټ. که چېرته تاسو ورته بارکوډ وي، دا بارکوډ فونټ دی، خپله بیا نصالېږي ښه. یا همدارنګه که چېرته موږ دا بارکوډونه لرې کوو، ټایمس رومان لیکو، نو خپله بېرته فونټ بدلېږي. زه پوهېږم چې دا فونټ تاسو ته نه ښکاره کېږي. د دې لپاره چې دا تاسو ته ښکاره شي نو د دې سایز غټومه. دا انکریز فونټ سایز چې دی دې باندې څه کېږي، غټېږي. دا فونټ د خط ته ویل کېږي، او خط کې نمونې په دې ځای کې کولی شئ تاسو پیدا کړئ. لکه زه راځم داسې یو نمونه خط زما په کار دی، هر وخت د هغې نه زه استفاده کوم. څومره چې نمونې دلته ګوري نو تاسو کولی شئ پیدا کړئ. دې کې کله کله زه بعض هلکان سره ټوکې کوم، وایم چې د چا خط ښه دی، بیا وایي چې استاد زما خط په کمپیوټر کې ډېر ښایسته دی. نو هغه په کمپیوټر کې مختلف فونټونو نه استفاده کوي، خامخا خط به د هغې صحیح ښایسته وي. نو داسې فونټ که چېرته انتخاب شي، دا فونټ که چېرته غواړئ چې تاسو دا بولډ کړي، بولډ یعنې ډبله کړي. دا بولډ ګورئ ګران زده کوونکو، دا خط دی د ډبلۍ، خو هدف د دې داسې دی چې کله تاسو په یو موضوع کې بعض لغاتونه ځان ته نشاني کوئ یا هغه مهم نقاط ځان سره نشاني کوئ نو د بولډ نه استفاده کوئ. لکه د مثال په ډول زه راځم دې باندې دا عملیه اپلای کوم، مساوي RND بریکیټ اوپن بریکیټ کلوز، ټلیفونونه نه بند کړي. زه دا سایز غټوم. اوس ګورئ په دې کې مثلا بعض لغاتونه دي چې هغه ډېر زیات مهم دی. ما تاسو ته طریقه ښودلی وه، نو تاسو د هر لغات په انتخابولو سره ډبل کلیک به کوئ. که چېرته یو بل لغات هم انتخابوئ نو کنټرول به ونیسئ، بل لغات هم انتخاب کړي، بل لغات هم انتخاب کړي، بل لغات هم انتخاب کړي، بل لغات هم انتخاب کړي. دا اوس بولډ شو. که چېرته تاسو د انګلیسي استاد یې نو دلته یو ټکسټ لیکئ چې پلیز ټرانسلیټ د بولډ ورډز. هغه لغاتونه چې بولډ شوي دي هغه ټرانسلیټ کړي. یا که چېرته د انګلیسي استاد یې نو تاسو خپل شاګردانو ته یو میسج ورکړئ چې د بولډ ورډز آر ویری امپورټنټ ان دس ټیکسټ. وایي هغه لغاتونه چې بولډ شوي دي هغه په دې ټیکسټ کې ډېر زیات مهم دی. نو بولډ ګران زده کوونکو په دې لپاره په کار راځي. او په انګلیسي ژبه کې په کمپیوټر ترمینالوژي کې بولډ ډبلول ته ویل کېږي، او د انګلیسي په ترمینالوژي کې د انګلیسي په اصطلاح کې زړور ته ویل کېږي بولډ. he is very bold by، هغه ډېر زیات یو زړور هلک دی. د بولډ شارټکټ د کیبورډ څخه ګران زده کوونکو کنټرول بي دی. کار وخت کې تاسو کنټرول بي انتخابوئ نو تاسو هغه بولډ. مثلا زه یو بل لغاتونه هم پیدا کوم، داسې دا زه چې کوم کنټرول بي سره بولډ کوم. ګوره دا بولډ چې وشي که نه ډېر زیات تاسو ته ګټه کوي. نو یو نفر درته وایي چې دغه بولډ لغاتونه ټول راته څه کړه انتخاب کړه،
نو تاسو په یو کلیک سره څنګه انتخابولی شئ. نو دا بعضې کمانډونه مخکې نه به تاسو یاد وي، لکه دلته به راشئ سلیکټ ته او بیا به ورته چې سلیکټ سیملر ټیکس، دلته به ودرېږي بیا به ورته چې سلیکټ انتخاب کا سیملر ټیکس، هغه خطونه چې یو شان دي. ګوري ورته کوم خطونه انتخاب شو؟ هغه خطونه انتخاب شو چې هغه یو بولډ شوي دي. اوس بولډ شوي لغتونه یو هم درته انتخاب شوی نه دی. که چېرته غواړې چې بولډ انتخاب شي، د بولډ باندې به تدارېږي او بیا به ورته چې سلیکټ سیملر ټیکس، اوس بولډ درته انتخابوي. نو دا څومره ښه کمانډ دی ګوره ښه. نو بولډ دې لپاره پکار راځي. بعضه شاګردان دې د بولډ ته هېڅ ترجیح نه ورکوي، دا زه بولډ ډبل او کنټرول بي شارټکټ دی. نو دا ډېر زیات درته کار کوي. بل د دې بولډ نه وروسته ګران زده کوونکو یو بل کمانډ د ایټالیک. ایټالیک همدغه لغتونه چې تاسو که چېرته غواړئ چې لږ مایل کړي، لږ یې کوږ کړي، ډبل کلیک ډبل کلیک ډبل کلیک ډبل کلیک ډبل کلیک، دا اوس لږ مایل کړه، هغې نه لږ څه شو، لږ کوږ شو او شارټکټ د کیبورډ نه کنټرول آی دی. داسې هم راځي په انګلیسي ژبه کې چې پلیز ټرانسلیټ د ایټالیک ورډز، هغه لغتونه چې ایټالیک شوي دي نو هغه ترجمه کړه. کېدای شي داسې امتحانونو کې درته سوال راشي او ته به استاد ته وایې چې استاد دا دې باندې زه نه پوهېږم، هغه بیا استاد هماغې کې درته نمبر درکړي چې ولاد دا په انګلیسي باندې نه پوهېږي، ځکه دا د ایټالیک په معنا باندې نه پوهېږي نو دا حتما په انګلیسي باندې نه پوهېږي، هغه خبر نه ده چې دا په کمپیوټر باندې نو ایټالیک دې دا معنا ورکړي. او بل همدغسې کولی شو چې دې ته انډرلاین هم ورکړي. انډرلاین دې ته انډرلاین ویل کېږي. انډرلاین شارټکټ د کیبورډ نه کنټرول یو دی. او ګورې په کمپیوټر کې چې کله تاسو هر کمانډ کاروئ، کله چې د کمانډ سره خوا کې نقطه و نو تاسو پوه شئ چې دې کې نور هم څه شته دی. نو دې نقطه باندې به کلیک وکړئ، تاسو ګورئ انډرلاین په دې رقم باندې کولی شئ چې ورکړئ. داسې نمونې دي د انډرلاین کولی شئ چې تاسو ورکړئ. او که چېرته بیا غواړئ چې انډرلاین دې را نه شي نو نن به انتخاب کړئ. همدارنګه مور انډرلاین کې هم کولی شو چې نور انډرلاینونه ورته انتخاب کړي، لکه دې ځای کې انډرلاین دې باید بولډ شي او شل د خط باید شي، همدارنګه په دې رقم باندې دې بدل شي او په دې رقم باندې دې جوړ شي او دا رقم باندې منظم شي. نو خط ته دا رنګ ورکړ شو، انډرلاین ته سور رنګ ورکړ شو. اوکې تاسو وګورئ سور انډرلاین او شین خط هم کولی شو چې داسې برابر کړي. او که داسې نه غواړئ دې ځینې هم انډرلاین رنګ بدلولی شي، زیړ سور هر یو چې ستاسو په کارېږي یا هر یو چې ستاسو خوښېږي نو هغه په خپل خوښه باندې برابر او ډیزاین کړي. ستاسو کورنۍ دنده چې کله کلاس ورک، کورنۍ دنده نه، ځکه چې برخونه نشته تاسو بیا ما د باندې کوئ. کلاس ورک کې به تاسو دا کار وکړئ چې یو غټ ټکس ولیکئ، هغه ټکسونه چې تاسو ته ډېر مهم دي هغه بولډ کې، هغه ټکسونه چې تاسو لږ د هغې نه لږ مهم دي هغې ته ایټالیک ورکړئ. هغه درسونه چې تاسو نشي کولی چې پیدا کړئ نور ځایونه نه داسې لغتونه پیدا کړئ ځان ته، هغه بیا څه کوئ انډرلاین کې، انډرلاین مختلف انډرلاینونه ورله ورکړي. نو ګران زده کوونکو دې ته انډرلاین ویل کېږي. کله کله داسې راځي چې یو جمله درته غلط وي، دلته راځي لیکي چې شي از، دلته لیکو هی از مای مادر، دا جمله غلط دی که نه؟ نو دا جمله چې کله غلطیږي نو تاسو د جملې لپاره چې غلط شي نو دا به تاسو انتخاب کې دا یو کلمه دا یو علامه ورته واچوي چې دا جمله غلط دی نو دې صحیح تاسو ولیکي. نو دلته به یا دو شیان به بدلوي، یا به ضمیر بدلوي یا همدارنګه ناون به بدلوي. که دې کې ضمیر نه بدلوي نو دلته چې هی از مای فادر به ولیکي، او که چېرته بیا دا مادر پرېږدي نو دا ضمیر شي از مای مادر به ولیکي، نو بیا هغه وخت صحیح کېږي. نو اوس چې غلط دی نو داسې یو علامه ورله ورکړي. داسې راځي چې کله کله تاسو ریاضیاتو کې کار کوئ نو ریاضیاتو لپاره داسې به مثلا یو په تاوان د دوه لیکي یا یو په تاوان د پنځه، دا چې کله غواړئ یو په تاوان د پنځه ولیکل شي نو دا به انتخاب کړئ او دلته به سوپر سکرپټ به انتخاب کړئ. سوپر سکرپټ باندې چې کېږي دا پنځه چې دی پورته ځي او بیا کنټرول زد که چېرته یو چې دی لاندې راوړئ نو دا سب سکرپټ به انتخاب کړئ. لغتونو سره ځان اشنا کړئ. کله کله زه چې درس په کمپیوټر کې نه پرېږدم تاسو کار وکړئ نو زه ورته وایم چې سوپر سکرپټ څه معنا، سب سکرپټ څه معنا. هغه کوشنري کې شته دی ښه، کوشنري تاسو ته ما جوړ کړی دی، هغه به هم انشاءالله درته چاپوم د لنډو ورځو کې.
دا برقونه هم لږ ګډوډ دي او هغه زمونږ فوتوکاپیر والا باندې ډېر زیات بیریباري هغه دومره ما سره همکاري نه کوي ډېر زیات نو د هغې له خاطره خیر یو څو ورځې بعد به تاسو هغه وکړئ نو کوشنري به تاسو چې لغاتونه د کمپیوټر لغاتونه به ټول یاد دي داسې نه چې اوس زما انګلیسي نه یادېږي سبسکرپټ څه ته ویل کېږي سوپرسکرپټ څه ته ویل کېږي بولډ څه ته ویل کېږي ایټالیک څه ته ویل کېږي انډرلاین څه ته ویل کېږي دا دې باندې زه نه پوهېږم نو دا ټول به تاسو یادوئ بل ګرانه زده کوونکي دې کمانډونو نه وروسته راځو دلته پاس فونډ هم وویل انکریز فونډ هم وویل اوس د انکریز او ډیکریز فونټونو د کیبورډ څخه شارټکټ یادوو ګورئ ښه که چېرته غواړئ دا خط وړوکی کې یعنې ډیکریز یې کې فونټ ورته ډیکریز کې ډیکریز کمول ډول کېږي نو کنټرول او بریکټ اوپن بریکټ کلوز اوپن ها کلوز نه دې سره څه کېږي وړوکی کېږي څومره چې غواړئ وړوکی کې نو وړوکی کېږي او که چېرته غټئ نو بریکټ کلوز نه استفاده وکړئ بریکټ کلوز او بریکټ اوپن تاسو نه پېژنئ ګوره ښه زه به تاسو ته او اس کې وښیم او اس کې زه به تاسو دا وښیم او ودرېږه چې او اس کې موږ ته راشي اوس ګورئ دا خط زه انتخابوم دلته کنټرول انتخابوم دا مې ورسره انتخاب کړو دې ته بریکټ اوپن ویل کېږي دې بریکټ اوپن سره دا خط وړوکی کېږي کله چې دا بریکټ بیرته کلوزوي نو خط څه کېږي سایز هم غټېږي سایز یې غټېږي ښه د خط هغه سایز اندازه چې دی انکریز کېږي انکریز معنا غټېدل که چېرته بیا تاسو نه دا د یاده وځي نو یو بل طریقه هم تاسو ته ښیم ګورئ کنټرول شفت لوی علامه د کیبورډ نه انتخاب کې دا درته څه کوي کنټرول شفت وړوکی علامه کنټرول شفت ښه الټ شفت څنګه دا کار نه ورکوي زه به مخکې لاړ شم کنټرول شفت لوی علامه وړوکی علامه ښه وګورئ لوی علامه چې دی غټوي او وړوکی علامه چې دی وړوکی کوي تاسو په ریاضي کې خو پوهېږئ که نه چې لوی علامه چې څه ته ویل کېږي وړوکی علامه چې څه ته ویل کېږي لوی علامه چې دی هغه دا چې لوی نو هغې دپاره مثلا دا ټکس درته غټوي ټکس درته سایز غټوي که چېرته وړوکی کوي نو دا به وړوکی نو دا به هم اوسکی کې درته وښیم اوسکی ته به ځو تاسو وګورئ دا خط زه انتخابوم د انتخاب نه وروسته بیا د کنټرول او همدارنګه همزمان شفت انتخابوم دې ته لوی علامه وایي لوی علامې سره غټېږي وړوکې علامې سره څه کېږي وړوکې کېږي او که چېرته بیا بیخي لټان یاستې نو دا خو اسان دی ګوره دې ځینې غټه وړوکې کې او دې ځینې هم کولی شي چې دا د دوو یو نه درته زیات نه غټوي که ډېرې غټوي نو بیا د دې نه استفاده وکړي ګورې سل ته ورسېدل او بیا همدارنګه د کیبورډ نه کولی شي چې غټ کړي دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي بریکټ اوپن او بریکټ کلوز سره کنټرول بریکټ اوپن بریکټ کلوز سره زموږ فون انکریز او ډیکریز کېږي انکریز معنا غټېدل او ډیکریز معنا د انکریز او ډیکریز فون نه وروسته یو ښایسته کمانډ چې هغه ډېر زبردست کمانډ دی زما ډېر خوښېږي اول خو دا خانه خراب درته ښیم دې ته خانه خراب څه خانه خراب دا دې له خاطره زه ورته یم چې دا اصلا نومې فارمټ کلیر دی څومره چې فارمټ ورکې لکه بولډ کې ایټالیک کا رنګ ورکه ورته صیغټ کا څومره هغه ور باندې اپلای کا داسې دا انډرلاین هم ورته اپلای کا او ډېر زیات کارونه وکړه او راشه دې باندې یو کلیک وکړه ټول یې درته خراب نو ځکه ما ورته خانه خراب نوم ایښی دی نو خانه خراب که چېرته ځکه فني له خاطره وایم چې تاسو ته جالب تمام شي زړه م تنګېږي نو کله کله بیا لږ وخاندې ښه دی او دې ته کلیر فارمټ ویل کېږي دې نه مخکې دې ته ویل کېږي چینج کیس چینج کیس کیس اصلا په انګلیسي ژبه کې پوښ ته ویل کېږي حالت ته ویل کېږي قضیې ته ویل کېږي کیس خو د کمپیوټر په اصطلاحاتو کې کیس چې دی حرفونو ته ویل کېږي د حرف بدلول لکه ګورئ کیپیټل کیس غټ تورې سمال کیس وړوکې تورې سنټنس کیس د جملې په شروع کې او ټوګل کیس د جملې اول سر دا یو دانه مونږ وایو
اوس ګوري تاسو لومړنی کمان چې دی په دې کې چې دی سنټنس کیس د سنټنس کیس دا معنا ورکوي چې د جملې اول حرف باید څه وي غټ وي نو دا د جملې اول حرف درته غټوي لکه د مثال په ډول داسې یو جمله لیکو چې هغه اول حرف یې وډ کړي ګوره هي داسې یو جمله لیکو چې هي که دا مونږ هغه ورکو نو خپله کمپیوټر یې غټوي خو خیر زه داسې وکوم چې هي از مای ټیچر دا جمله ما ولیکل زه دا جمله نه دی دا انتخابوم دا اول حرف یې وړوکی کوم تاسو وګورئ دا ټول حرفونه وړوکی کوم وړوکی مې کړو که نه اوس دا جمله چې دی غلط دی نو د دې لپاره چې دا جمله صحیح شي نو زه راځم سنټنس کیس نه استفاده کوم دا به لږ تاسو ته غټ کوم چې تا معلوم شي درته سنټنس کیس دې ته ویل کېږي چې جملې اول شروع باید په غټو باندې ولیکل شي کیپیټل ګورئ سنټنس کیس دا یې درته جوړوي سنټنس کیس نور ځایونو کې هم تاسو ته په کار راځي لکه کله کله داسې تاسو ته کېږي چې دا نومونه په ټیبل کې چې تاسو لیکئ په وړوکې تورې باندې درنه شروع شوی ده لیکل شوی اوس تقریبا 200 نومونه دي او 200 نومونه یو ځل څنګه اول حرفونه یې غټوي نو ټول انتخاب کا ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې هغه څه کې لکه د مثال په ډول یو لیکنه لرو مساوي RND بریکټ اوپن بریکټ کلوز تاسو وګورئ د دې مثال لږ په سایز نه وړوکی کوم چې غټ شو اوس وګورئ ښه یو لغت مې واخیستل بل لغت مې واخیستل بل لغت مې واخیستل بل لغت مې واخیستل بل لغت داسې بل لغت دا 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 بل لغت دې نه مې ټول کاپي واخیست کاپي خو طریقه باندې پوهېږئ چې کنټرول C شارټکټ دی که نه او راشئ دلته لاندې دې یو ویکابلري دې جوړ کړی کنټرول V به کې اوس ټول حرفونه د دې وړوکی دی څنګه کولی شي دا ټول حرفونه غټ شي نو دا ټول انتخاب کې ډېر په اسانۍ سره ګوره مثال در کوم چې تاسو ته په کار راشي نو دلته راځم سنټنس کیس ورته وایم دا ټول حرفونه درته چې کې غټوي که چېرته تا سره 200 لغات یې چې یو دانه غټ کړي نو وخت د ضایع شو د وخت د ضایع کولو د وخت د نه ضایع کولو لپاره به تاسو د سنټنس کیس نه څه وکړئ استفاده وکړئ او د دې چینج کیس د ټولو شارټکټ چې دی د کیبورډ څخه شفت F3 دی ګوره ښه شفت F3 داسې لیکل کېږي ښه shift F3 F ولیکئ او 3 F3 ښه shift F3 کیبورډ کې پاس کې چې لاړ شي وګورئ فنکشن کیانو کې F3 لیکل شوی دی اوس تاسو وګورئ زه دا shift F3 دې باندې اپلای کوم shift F3 ګورئ ټول کمانډونه ور باندې اپلای کړي ګورئ ورته کاري ټول نه کوي نو د شفت F3 ویل کېږي ښه راځو خپل درس ته راځو بیا دې نه وروسته چې دی سنټنس کیس لوور کیس دا ټول حرفونه درته وړوکی کوي څومره چې لغاتونه دې لیکلي دا ټول درته وړوکی کوي دلته یو کورنۍ دنده استاد درکوي درته کورنۍ دنده درکوي چې دا ټول لغاتونه چې دي په وړوکی تور لیکل شوی دا ټول راته غټ کړه استاد دا خو ډېر یو کتاب دی به څنګه زه کوم تشویش به ورته نه کوي ټول انتخاب کې راشي دلته ورته سنټ اپر کیس ورته انتخاب کې دا ټول حرفونه درته غټوي وایي ټول درته غټ او که داسې غټ تورې کې درته کورنۍ وظیفه استاد درکړي ورته ټول وړوکی کې نو دا څه به کوې هغه وخت کې به ته ورته لوور کیس به انتخاب کړي ټول وړوکی شو او که چېرته سنټنس کیس ورته انتخاب کړي نو بېرته د اصلي حالت ته درته راوړي هر یو درته منظم ښایسته جوړېږي که داسې درته وایي استاد درته وایي چې داسې وکړه چې د هر جملې اول حرف غټ کړه د هر لغات اول حرف غټ کړه هغلته به څه کوې نو تاسو وګورئ دلته به راشئ لاندې دلته به ورته چې کیپیټل ایچ ورډ کیپیټلایز ایچ ورډ نه مطلب دا دی چې د هر لغات اول حرف څه کړه غټ کړه وګورئ ورته د هر لغات اول حرف غټ که چېرته غواړئ چې د هر لغات اول حرف وړوکی کې رخشن ور باندې ووهئ ګورئ ورته څومره بدرنګ کېږي دا ورته وګورئ اول حرف یې وړوکی نور ټول غټ ښه په هر صورت ګران زده کوونکو که چېرته دا لغات دا یې تاسو نه د یاده وځي که نه تاسو ښه ورته متوجه شئ د دې نه به تاسو وپوهېږئ لکه اوس ګوره سنټنس کیس کې اول حرف چې دی د جملې غټ دی لوور کیس کې دا ټول حرفونه وړوکی لیکل شوي دي اپر کیس کې دا ټول حرفونه غټ غټ لیکل شوي کیپیټل ایچ ورډ کې د هر لغات اول حرف غټ ګورئ کیپیټل اول حرف غټ ایچ اول حرف غټ ورډ اول حرف غټ او ټوګل کیس کې د ټوګل اول ټي وړوکی نور ټول غټ کیس وګورئ سی وړوکی نور ټول غټ
د دې نام کولای شو چې تاسو دا یاد کړئ څو طریقې مې درته ویل د کیبورډ نه مې درته وویل دلته مې درته وښودو چې غلط درته نه شي ګوره ښه چې بله ورځ درته وایم چې چینج کی څه ته ویل کېږي نو تاسو به لومړی راته ووایئ چې استاد شارټکټ یې درته ووایم د کیبورډ نه شفټ F3 دی هغه وخت کې بیا زه خوشحالېږم زه پوهېږم چې زما دغه باغ یا دغه کوم کرنه چې مې کړی حاصلات یې راته که چېرته زه چا نه پوښتنه کوم او ځواب یې راته رانه کوم داسې معنا ورکوي چې بس دا میوه چې دی نه دا ونه چې دی میوه نه نیسي همداسې دی که نه درس به بس کړو که چېرته بیا هم نه پوهېدلې نو ویډیو د سره کې انشاءالله یادېږي تر بیا ښې چارې مننه